نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مدینہ طیبہ کی اسلام څنګه راغی د نبوت ابتدائی لس کال برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ربو قبائل تا خکارا د اسلام دعوت ورکولو او د عربو یو مجلس او یو مجمع هم نو پریخي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ورغلی او د اسلام تبلیغ به ورته نه کړي د حج په ورځو کې به یو بازار دوه د دی لګیدل سوق ذل مجاز او سوق عکاز به وتوي دغه میلو ته بازارونو ته نبی پاک تشریف وړلو او د اسلام تبلیغ به جهرن کو کور په کور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګرځیدلو حق طرف ته خلق را بلل لیکن دی خلکو با په جواب کې نبی علیہ السلام ته مختلف تکلیفونه رسول او خندا به ورپورې کوله ورته به وی وړومبه خپل قوم مسلمان کا بیا زمون د هدایت د پاره راځه اوسم چې څوک چاته مسلو کې یو خپل کور کې وای خپل بچو ته لارو دا شیطانی وسوسه ده ما ته خو سم خبر وکړه زه ولې وته نور خبرې وکړم زما د خیر خواه خبر وکړه نو دی کافرانو به وي چې وړومبه د خپل قوم فکر وکړه او هغه مسلمان کا بیا مونږ ته مسلې کوه په دې کې یو موده تېره شوه کله چې الله تعالی اراده وکړله چې د اسلام ترقي دي راشي نورم نو د اوس قبیلې چې دا د مدینی باشندگانو سکسان مدینی منورې نرالل د نبی علیہ السلام په خدمت کې چې هغه کې په دغه کال دوه کسان اسد ابن زراره او زکوان بن عبد قیس دا مسلمانان شو د مدینی منورې باشندگانو او دوه کسان اسد ابن زراره زکوان ابن عبد قیس دا لومبی مسلمانانو مدینه منورې آینده کال باندې نور کسان امرالل د حج په ورځو کې چې پای کې شپږ یا اته کسان مسلمانان شو سبحان الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل آیا تاسو د الله پاک د احکامو او د الله د دین په تبلیغ کې ما سره مرسته کولی شي او زما مرسته به وکړي هغه یرزو کو د الله پیغمبره اوس زمونږ دشمنیان دي اوس او د خزرج بخانه جنگي وه اوس که تاسو مدینه منورې ته تشریف راوړئ نو خلق به ټول په تاسو باندې متفق نشي ځکه خلق سړی به د خپل ځان فکر کی وي او بل چې کوم مخالفین دي خو تاسو سره یو ځای کیږي نه نو کوم کس چې مسلمان شي نو هغه بیا تا ته نږدې کیږي نه چې دا زما دشمن دلته راغلی او زمونږ د دشمنانو دلته مثال ناسته پاسته ده د پیغمبر پاک سره نو اسنه چې هغه بیا وایي چې دا صرف ته دی پیغمبر دی نو دوی به په تاسو متفق نشي تاسو دی کال باندې اراده ملتوي کوي ممکنه ده چې زمونږ جوړ وشي نو بیا به اوس او خزرج دواړه قبیلې په اتفاق اسلام قبول کړي نو اسلام ته به ډېره فایده ورسیږي او را روان کال ته به مونږ بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو هغه وخت کې به فیصله وشي هغه وخت کې مدینه منوره کې دو قسم خلق اوسېدل مشرکین او اهل کتاب کافران او مشرکین په دو قبیلو باندې تقسیم اوس او خزرج او د دوی به همیشه یو بل سره جنگولو تقریبا شپږ شلې کاله د دې په منځ کې د دې دشمنی او د جنگ دا سلسله چلیدلې وه دارنګې یهودم دوه ډلو باندې تقسیم شوي بنو قریظه بنو نذیر او د دین په خپل منځ کې پخوانه دشمنه او عداوتونه را روان رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا خلق واپس مدینه طیبه ترالل او مدینه طیبه کې د ټول نمخ کې
مسجد بنی زریق کې قرآن مجید ولوستل شو. الله ته منظور وا چې مدینه منوره د اسلام د نشر او د خورېدو ځای به جوړیږي. هم په دغه کال کې د اوس او د خزرج اکثر جګړې ختمې شوې او را روان کال د حج په ورځو کې د وعدې مطابق 12 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو چې پاغي کې 10 کسان د خزرج د قبیلې وو او 2 د اوس قبیلې وو. په دې کې ځینې کسان تیر کال مسلمانان شوي نو هغه اوس دې کال کې مسلمانان شو او دې ټولو د نبی علیہ السلام په مبارک لاس باندې بیعت اسلام وکړو. دا بیعت بچون کې یو عقبه کې کېدو دا سې کنډاو زیبو د غر لمن کې نو دی وجینا دیته بیعت عقبه اولا نوم ورکو. پنا بدی ناستو ډاډه ته د اسلام خبرې به کولی نو د غزې ته عقبه ویلې شو. عقبه ته پښتو کې کنډاو وای کنډاو. نو دا اړومبه بیعتو د دې 12 کسانو نو بیعت عقبه اولا وتذکر ویلې شي. دا خلق مسلمانان شو مدینه منوره ته واپس رالل او په مدینه منوره کې کور په کور د اسلام چرچا شو. هر مجلس کې به خلکو د اسلام خبرې کولې او د دین خبرې شروع شوې. وصلی الله تعالی علی النبی الامین.